حديث شريف كرازي أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصري ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترالي قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي إذا الله رسول در طول سړی کوي یا ښه رویه یا ښه خوی یا ښه عادت نو د چا سره دې وسي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته قال امک د مور سره ښه کوه قال ثم من قال امک ده ورته ویل بیا در دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د مور سره ښه کوه قال ثم من قال امک دریم وار یې پوښتنه وکړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل د مور سره سلوک کوه د مور سره ښه کوه قال ثم من قال ابوك فڅلورم وار ورته ویل د پلار سره ښه کوه حدیث شریف د دغه تورو په شرح کې محدثین لیکي چې د مور حق نسبتا و پلار ته زیات ځکه مور خو نو حیا دي د هغه مخبل بچی نه میاشتې په رحم کې ګرځولی په نس کې ګرځولی موږ او تاسې بېادبي دې ډېره معافي خدای دې وکړي په دې ګپه خوا بده نه سي موږ ته یې هلکه درانه صدرۍ لا واغونځو چې په جېبو کې ډېر شیان یې صدرۍ لږ درنه یې ولکه نه میاشتې واغونځي خو دغې مور ته نه میاشتې په د خپل رحم کې وساتلې او دا هغو ښځو ته دا تکلیف معلومیږي چې هغه اولاد سوی چې ښځه د اکشني په کېدلو سره دا څنګه د دې و حیا دي و رحم ته نطفه ولوېدله الله جل جلاله د اولاد سلسله شروع کړه پر دې ښځه باندې قسم قسم مریضۍ راځي ډاکټرانو ته ډېر معلومیږي ډېر نه تکلیفونه خوا یې راګرځي سر یې سره ګرځي په دا مزاج باندې یو قسم دروند خفګان پروت ډپریشن چې یې بولي د دغه مریضیو دا ښځې ښکار چې ډېر تکلیفونه ورباندې تېرېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مور حق د مور لحاظ کوه د مور خدمت کوه د مور خدمت کوه د مور خدمت کوه په بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې وارې دا رقم ویلي صحابي ورته ویل یا رسول الله من احق بحسن صحبة من أحق بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ورته ویل چې د مور سره د مور ډېر لحاظ کوه د مور ډېر قدر کوه د مور ډېر قدر کوه د مور ډېر قدر کوه بیا ورته ویلي وایي د پلار در هغه وروسته چې دوی ته در نږدې لکه خور ورور الله جل جلاله موږ او تاسې مهربانه کړي